سید صاحب تاسو د ملای والا نظم چې کوم دی ملای پیروي که نه عنوان یې دا دی ښه جي تاسو لږ واوروئ ډېر مشهوري زمانه نظم دی د شلمې صدۍ اخري لسیزو کې تقریبا دا ما لیکلی و او وخت یې وشوره دی نوجوانی دور جی یو واقعه داسې واقعیتي غونته نظم دی ښه جي لکه یو تاثر کې لیکلی شوی دی جی ښه جي زه داسې ما کې مزدور پرستي سیوا ده زیاته نو په دې وجه ما هغې عنوان هم ایښی دی ملایي پیروی او جي د اوړي سره غرمه چې ځمکې اسمان خوله ورکوله لارو کوڅو کې بنده څه چې ماشه هم نه ښکارېده د اوړي سره غرمه چې ځمکې اسمان خوله ورکوله لارو کوڅو کې بنده څه چې ماشه هم نه ښکارېده د دیوالونو سورو هم کپری نه پټوله مرغو د ونو د شنو پاڼو د یخ سوري لاندې وازې وزرې سانیولې ژبې بار رایستې لیکن ناڅاپه د کوڅې په هغه بره سر کې یو کټوري بچي اواز پورته که یخ پیروي د کوڅې ټوله خاموشي یې تیتر بیتر کړله دغه اواز د یو ماشوم بچي سپېڅلی اواز عمر به یې دغه قریبا 19 کاله به و خو په اواز کې پوخوالی د صدو ښکارېده مخکې پایې د نالې نه اړولې نه شوه دواړه چاچۍ به یې د انډل له پاسه کېښودلې دواړه د پیو ننګوټې به یې سره نار شو څه په وسونو به یې ګاډۍ نه نالۍ واړو زر به ترې خپله بېوسي و ستړیا هېره شوله د ګاډي سر به یې په زوره زوره ووهلو د وړو شونډو په وښکوټي کې به یې زر زروې ملای یخ پیروي والی راشه یخ پیروي خپو کې هېڅ نه و خو بیا هم تلي نه سوځېدل په سر سر تورو خو د نوره تښتېدل نه ورته په ګرړه ګرړه یې په خوشې کوڅه ګاډۍ رغړاو سم پنوړی پسې کلهم انسانیت روان و کلهم انسانیت روان و دې کې ناڅاپه د یو کور دروازه بیرته شوله یو بېهوده په تش پرتوب کې بهر راووتلو سترګې یې مږلې او د خولې نه یې بکواس دوړېده خپل زګین لاس یې دوه درې پوټه ظالمه حده د ماشوم مخ له د خپل وس په اندازه راخلاص کړ اوف د کلهم ایشیا د هر مزدور په بشرا د دې صدۍ د جبریت بله تغمه ودرېده یوه چاچۍ په هنډل په بل یې مخ مږلو څه په سکیندو سکیندو یې ګاډي له دیکه ورکوله هغه وړوکې و خو چل د جړېدو نه ورته هغه بېبې له مازدیګر ته 2 روپۍ ګټلې هغه چې کله هم د ملایې ګاډۍ لاس وتکه هغه بیا چرې هغه غرمه ډوډۍ بیا چرې هم خوړلې نه وه په دې غرمه او د خاموشه بوږنونکي لار کې چې پکې میندې خپل نیازبین بچي نه پرېږدي ورته بند کې ټول د سیل مې یخ پکې ته سملي پال او پالنه یې د اوړي او د ژمي کوي آیا ګلې وړوکې نه و چې دا زهر سټي په سر سر تور خپې پردي شکرین خرڅوي ګلې هم دوی نو وړوکې و د دې په شانې خو د هغه د تندي کرخو کې سپینوالی نه و د هغه مور له داسې ډېرو غرمو زړه سوی و هغې به وې ګلې خرکار او ټک بوتللی نه شي هغې به وې ګلې د نوره تښتېدلی نه شي ما د کوټې بره جالۍ کې دا هر څه لیدله د ګلي هر اواز مې کې وار په وار خښېده خلې مې ور لرې که لارې ته په دوره ووتم هغه وړو پاپو له زور ورکه په بیړه بیړه هغه ویل که جوړې بیا د چا نه خوب وتښتېد ویې کاکا بس دارې لاړم بیا نه راځم ما ویل ودرېږه بچې ما له ملایي راکه د هغه سترګو کې د ډېرې خوشحالۍ د وجې د رڼاګانو سمندر موجونه ووهله په اننګو کې د کوتو ګردابونه جوړ شو د خپل ماشوم همت په هسکه شملی فخر وکړو ما یې بچې ملایي اخلم خو شرط به دا وي دا چې د بریتو نه هر ساتي وینې ساسي لږ د دې مخ له هم څپېړه د احساس ورکړه دا ته په کولاندو بچي د خوبه راولړزوه د دې وطن د هر نصاب بابونه ریز مریز کا دې مدرسو کالجونو ته تلې ورته دا تاریخونه رواجونه دڼې وڼې کنن دا تقدیرونه قسمتونه ټول دروغ وګڼه دا د تیرو اوږده لاسونه په مړوند کې پرېږه هغه بیا یو ځل د ګاډي سر په زور ووهه د وړو شونډو په وښکوټي کې یې زر زر ووې ملایې یخ پیروي والې راشه یخ پیروي